په خپل سور روان دی. عمران په خپل مرزي روان دی. خپل مرزي څه زور چودو نشته در باندې. کوئی مسله نه. او دا مغازه عمران صاحب سره د عزتمنو کاشف بھائی هم سره دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زه په تاسو خدمت کې حاضر یم. عزتمنو یو څو ورځې راهسې سوشل میډیا باندې د عمران دیوانه متعلق کوم قسم ته ویډیوګانې او کوم قسم ته فوټیج چلیږي کې نه دغه هر سره واقع په دغه سلسله کې هر یو ځای کې موږ هم منشن کولو چې هغه سوشل اکټیویسټ څه شول چې هغه په دغه مخکې په ویډیوګانې ته نه کولای خو اوس نن ورځې کې نشته. عزتمنو اصل خبره دغه دی چې عمران دیوانه کلیر خبره چې وي دغه نشه شروع کړه، اچانک نشه شروع کړه، خو داسې نشه شروع کړه لکه اوس آیس شو یا پوډر شو، هیروین، دغه قسم ته نشه شروع کړه. نو دغه نشې په دوران کې هغه نه مول لیدلو، نه پلور لیدلو، نه کور ولا لیدلو، نه د هغو خپل بچي لیدلو. دغه خبرو نه څوک نه دی خبر، خو دغه نه بیا زه خبر یم ویلې چې زه د دغه علاقې د دغه ځای اوسېدونکی یم، د دغه ځای متپاته دی. بیا د تقریبا یوې هفتې راهیسې زه په دغه وړ کې پسې سار راسارم کله په یوې طریقې کله په بلې طریقې، خو بهرحال ډېر تکودو ډېر د کوشش نه بعد اخر زه په دغه هغه باندې کامیاب شوم چې دغه راته وویلو چې یاره زه څم پېښور ته یو البم ریکارډ کوم. نو مو سره هغه ځای ته لاړ شم. په دغې خبرې باندې دا مو راضي کړلو. بېګا ورځ تقریبا شپږ بجې ماښام ټایم کې زه د دوی کور ته ورغلی یم. ویډیو فوټیج تاسو لیدای شو د یو ځای کې چې د والد صاحب سره ناست دی، پلي دي ټولو نه کشر زوی چې کوم دی د میربچو صاحب هغه سره دی، د دې سره بیا چې کوم دی د عمران ټولو نه کشر ورور دی. در سره دوی سره بېګا مو خبرې وکړلې، دوی سره مو A to Z مکمل تفصیلات بیان کړلو. په دې دوران کې میربچو صاحب ګیلې هم وکړلې چې یاره تو پسې خلک لګیا دي خبرې کوي، بل پسې زه دغه پسې ویډیو کوم. خو بهرحال هغه ویډیو هم سره دی، وخت میلو شي هغه به هم زه تاسو سره شیر کړم. عزتمنو اخري مو والد صاحب سره د دې دغه خبره وکړله چې دغه ور کې بیا یو سواد ته حیران صاحب پیژندي یا څوک نه پیژندي، شاید هغه د پښتو نوموړی شاعر دی او د ژوندون په نامې باندې چې کوم دی یو داسې سنټر یې هم کولو کړی دی چې هغه داسې نشیانو خلکو دپاره هغه ځای کې د هغو علاج کېږي. عزتمنو حیران صاحب سره چې کله مو رابطه وکړه هغه مو ته همدا خبره وکړه چې وړکې مو حده پورې تر ورسوه. مو سره داسې ډېر ځایونه دي کیسونه راځي، دا شاید دا خبرې حیران صاحب هم واوري چې 3-4 ماه بعد یو کس ته نمبر میلاویږي. عمران دیوانه چونکې د موږ څنګ شاعر دی هغه ته په هر صورت باندې زوی ویل کړو. بهرحال هغه سره دا خبره وشوله. د دغو خبرو نه بعد بیا زه د دې والد صاحب سره لکه څنګه بېګا شپې مې لو شولم، شپې 10 بجې د دې کور نه زه راغلم. نو موږ همدغه پلان وکړو چې سبۍ به ته راشي 9 بجې ټایم کې عمران چې کومه ځای کې کیني، کومه ځای کې د نشه کوي، هغه ځای ته به موږ ورپسې ورځو. په څه طریقې باندې اول خو به په مینې باندې رضا کوو چې البم کوو، که نه وي یا به پلور چې کوم دی په خپلې طریقې سره چې کوم هغه هم رانیسي. ولې عزتمنو چې دا اوس یو نارمل انسان نه دی، ټیک دی، ځکه نارمل انسان په دې باندې زه نشم ویلی چې یو انسان د ورځې 1500-1000 روپیو نشه کوي، پوډر څه کوي یا آیس څه کوي، همداسې نور چې د میډیکل والا کومې نشې دی هغه کوي. نو دغه کې بیا د دې سړي ته نارمل څوک یلی شي که ته نو ته نشې یلی. داسې سړي ته ته نارمل یلی شي چې د هغه بچی پیدا شي په کور کې، هغه ته دا پته هم نه وي چې مو زوی پیدا شوی دی. هغه زه یې زه کوم چې عمران ته بچی پیدا شوی دی، بیا مو ته یي چې دی مو پیدا شوی دی او ته پیدا شوی دی. داسې سړي ته ته نارمل یلی شي، بلکل هم نارمل نشي یلی. خو بهرحال دغه کس مونږ په همدغه هغه باندې فیصلې باندې هغه کړلو چې یاره سبا به دا بیا یو څار کله سهار شو. سهار د عمران والد صاحب مو ته دغه ټلیفون وکړلو چې یاره پېښور نه څه ملګري راغلي دي هغو سره چې مو هغه ته دا خبره په ټلیفونه کې وکړله چې یاره نورو کسونو سره نه پرېږدو، حیران صاحب ته دغه سوات ته ورولو. هغه ځای کې چې یو بل ملګری دی مونږ هغه سره مو هم رابطه کړې وه چې یاره دا کس به درسي بیا تلیارې نه عمران دیوانه و چاته هغه ځای ته ورسوه. خو چې سبایي زه هر کله راغلم هغه کسان په ګاډۍ کې ناست وو، والد صاحب سره زه میلاو شوم. خو ما خبره صرف همدغه وه چې یاره دا وړکې بل چا ته لاس ته نه ورکوو. همغه ځای ته د لاړ شي د هغه د څنګ ملګری دی، شاعر دی، او اباسین صاحب هم دوی ته ریکویسټ کړی دی. د حیران صاحب زبني دا خبره چې اباسین صاحب ما ته میسج کړی و چې یاره عمران دیوالی مو پورې تر ورسوه. زه هر کله زه ګاډۍ ته ودرېدم، هغه ګاډۍ نه کسان چې کوم راوتلو، کوم میلمانه چې هغه بېګا شپې راغلي وو، په ګاډۍ کې شپه تېره کړې وه، هغه یو زیشان و هغه راکوشولو. بل چې کوم یو سوشل اکټیویسټ دی کاشف علي صاحب هغه راغللو. نو هغو هر کله مو ولیدو نو هغو موږ ته ډېر د هغه وکړو خبرې وکړې چې یاره دغه وړکي غوندې نور هم چې څومره کسان دي. کاشف علي دا خبره وکړه چې هغه موږ خپل هغه ته راوستلي دي، پډوریان دي، نشیان دي،
واغو تعالی تعالی زندگی ورکړي دي زیشان دا خبره والد صاحب ته دي وکړه مونږ ټول نوستو زه به تو ته ماهانه طور باندې 20000 کا 15-25000 روپۍ هم داسې یو دی کړی چې دا به هم زه تو ته درکوم روښمنه کله و دې نه علاوه عمران دیوانه چې کوم علاج کېږي هغه به هم مکمل طور باندې مفت علاج کېږي د دې نه علاوه چې د دې بیا علاج وشي هغه ته به بیا په همغه ځای کې یو څه نه څه جاب هم لټولی کېږي چې هغه جاب همغه ځای کې کېږي دغه ماحول ته دوباره را نشي دغه خبرې د زیشان او د کاشف علي وي هغه ناستو والد صاحب مخامخ ناستو د دې والد صاحب دا خبره وکړه چې رقیبه جان څه چالې څه طریقه وکړو موږ ته پلارې ته به سلام وکړه ته څنګه فاخلې خو بهرحال فټان عبدالخالق صاحب سره 1000 کله میلاو شوم هغه هم په دغه کې سره ونه هغه د هوښیاره میلمانه هم دي او شپه یې هم تېره کړې دي د وړکي خیرخواهۍ پسې هم راغلي دي ٹھیک شو نو ویرې که خیر دی هیڅ خبره نه دی دا دی بوزي دو دی علاج وکړي او نامې ګرامې کسان دي داسې څه مسله نشته دی خو بهرحال د دې هغه نه بعد یاره پښتو دی وطن دی یو سړی تو ته راشي تو خدمت کړي تو قدر کړي ټوله شپه دی تو په هغه کې سړک باندې تېره کړي بهرحال هغه سړی مونږ هغو ته حواله کړو په دغه هغه باندې چې یاره دا به دې ته 25000 روپۍ میاشتې ورکړي ځکه چې پلور سره یې هېڅ د رقم نشته دی ټیک شو او باقي چې د دې کوم علاج به هم فری آف کاسټ کېږي هر یو شی به دې ته مونږ مفت پرووایډ کوو نو په دغه وجه باندې دغه وړکې زیشان او کاشف علي ته مونږ حواله کړل چې خیر دی ته د سره بوزه هېڅ مسله نشته دی والد صاحب هم په دغه باندې رضامندي اختیار کړله والد صاحب هم دا ووایي چې بس ټیک دی همدغو ته به حواله کړو اوس عزتمنو خبره دغه دی چې د عمران دیوانه کوم علاج دی هغه مکمل طور باندې فری روان دی ٹھیک دی دا خبره دی زیشان او دا خبره دی کاشف علي دی چې مونږ به دې ته فری علاج کوو نو هغو دپاره هېڅ قسم د ضرورت نشته دی باقي چې څومره هم که مرسته کول غواړي خلکو سره مدد کول غواړي زه به هغه خپل ظاهرا چې بېګا هم د دوی حال احوال مو لیدلی دی بېګا د عمران دیوانه بچی چې ما ته ورغتلی د فوټیج کې به تاسو سره زه شیر هم کوم هغه ډېر په باد حال کې ډېر هغه کې غریب خپل بټون هېڅ هم نه نو یقینا پور صورت حال چې کوم دی هغه هم ډېر ګاډ واړ دی عزتمنو عمران دیوانه سره مرسته کول غواړي لاندې نمبرې چې کوم دی دا مکمل طور باندې د دې والد دي د دې وروڼو دي په دغو نمبرو باندې ورسره رابطه وکړئ بل هېڅ قسم ته چا سره رابطه ونه کړلی شي بل هېڅ قسم ته دغو نمبرو نه علاوه میر بادشاه نمای دی او دغه یې نمبر دی د دغه نه علاوه بل چا سره مرسته ونه کړلی شي څه